بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران لیدونکو، زه شیر احمد حجان ستاسو د ریاضي مضمون ښوونکی په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو د 10م ټولګي د ریاضي مضمون کوم عنوان چې لولو د مثلثاتي تابعګانو په هکله دا چې مثلثاتي نسبتونه او تابعګانې کوم دي دا به انشاءالله په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم. خو مخکې له دې نه غواړم چې یوه لنډه کتنه وکړم تیر شوي درس ته چې موږ په تیر شوي درس کې کوم عنوان ولوسته. ګران لیدونکو، په تیر شوي درس کې موږ او تاسو د معیاري زاویې او همدارنګه کوترمینل زاویې په هکله معلومات حاصل کړل. معیاري زاویه هغه زاویې ته ویل کېږي چې راس یې د کمیات واضح په مبدا کې قرار ولري او لومړی ځل د اکس مثبت محور سره څه وي منطبق وي. په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو موږ غواړو چې مثلثاتي نسبتونه تاسو ته تعریف کړو چې مثلثاتي تابعګانې هم ورته وایي. نو دا چې مثلثاتي نسبتونه یا تابعګانې په څه ډول تعریفېږي، په کوم مثلث کې د تعریف وړ دي، دا به انشاءالله په نن ورځ درس کې ګران زده کوونکو تاسو ته معلومات درکړم. خو لومړی راځو مشخصات چې ما په تخته کې لیکلي دا به په ګډه سره وګورو. د هغه نه وروسته به سلاید کې تاسو ته زه تعریف کړم. ګران زده کوونکو، تاسو ګورئ چې عنوان د مثلثاتي تابعګانې 10م ټولګی ریاضي مضمون هدف او موخه هم دا ده د مثلثاتي تابعګانو پیژندل چې مثلثاتي تابعګانې کومې تابعګانو ته وایي. نو راځو سلاید ته. په سلاید کې به دا موضوع تاسو ته روښانه سي چې مثلثاتي نسبتونه کوم دي او په کوم مثلث کې د تعریف وړ دي. مثلثاتي نسبتونه په یو قائم الزاویه مثلث کې د تعریف وړ دي. یعنی دا معلومه شوه چې کله موږ غواړو مثلثاتي نسبتونه تعریف کو، البته د دې تعریف په قائم الزاویه مثلث کې د تطبیق وړ ده. که چیرته یو مثلث قائم الزاویه شکل ولري من کولی شو مثلثاتي نسبتونه تعریف کو. او دا باید ګران زده کوونکو تاسو په یاد وي چې مثلثاتي نسبتونه په شپږ ډوله دي. اول یې ساین د الفا، کوساین د الفا، تانجان د الفا، کوتانجان د الفا، سکند د الفا او کوسکند د الفا چې وروسته یې زه په تخته کې تاسو ته دا تعریفوم په یو قائم الزاویه مثلث کې. مثلا تاسو ګورئ چې دا په حقیقت کې د اکس محور ده، دا د وای محور په ده کې یوه مثلثاتي دایره ما په پام کې نیولې. عمود ځلې په وای ښیي، افقي ځلې په اکس او دا هم شعاع ده د دې دایرې چې مثلثاتي دایره ده. مثلثاتي دایره هغه دایرې ته ویل کېږي چې په قایم مختصاتو کې رسمه شي او مرکز په مبدا کې وي. نو تاسو ګورئ چې شعاع یو واحد ده، مقابل ځل د دې زاویې وای مجاور اکس و تریب آر. په دغه کې من کولی شو مثلثاتي نسبتونه چی کو تعریف کو. خو مخکې له دې نه چې دا مثلثاتي نسبتونه وایو، دا په حقیقت کې موږ خپل ژوند کې څنګه کولی شو د دونه کار یا ګټه واخلو. ګرانو زده کوونکو تاسو متوجه اوسئ، مثلا په عمومي ډول زه ساین، کوساین، تانجان، کوتانجان، سکند او کوسکند په دغه انځور کې تاسو ته کولی شم تعریف کړم. دلته یو ماشوم ولاړ ده او دا یو اپارتمان ده. که چیرته د دې د دویم منزل نه دغه ارتفاع هر څومره چې مثلا 10 فوټه وي او دا فاصله 20 فوټه وي او دا هم یوه فاصله وي، نو تاسو ګورئ چې دغه په حقیقت کې یو مثلث یې موږ ته راکړه چې دغه مثلث په حقیقت کې قایم الزاویه شکل لري. اوس که چیرته دا زاویه 55 درجې وي، تاسو متوجه اوسئ د دې زاویې مخامخ دغه منزل د دویم منزله پورې دغه مخامخ ته مقابل ځل ویل کېږي، دا ساین ده. او د دې زاویې خیلوري ته دغه فاصله دا کوساین کېږي. او که چیرته دا نسبت له ده سره په پام کې ونیسئ، یعنی دغه اپارتمان چې ته دویم منزله و او دغه فاصله چې د دې ماشومه تر اپارتمانه پورې ده، د دواړو نسبت که پیدا کړئ دا بیا تانجان د دې زاویې کېږي. او که کوتانجان ته تعریفوئ بیا برعکس دغه فاصله نظر دی ته کوتانجان د دې زاویې کېږي. سکند څنګه تعریفوو؟ سکند تعریفوو واتر پر دغه فاصله چې دا فاصله په حقیقت کې مجاور کېږي، نو واتر پر فاصله نظر دغه زاویې ته دا سکند تعریفېږي او کوسکند واتر پر دغه فاصله. نو دلته من کولی شو په دغه مثلث کې قایم الزاویه مثلث ده، ساین، کوساین د الفا، تانجان د الفا زاویه چې هر څه کولی شو مثلثاتي نسبتونه چی کو تعریف کو چې دا په حقیقت کې یو شکل د مثلث قایم الزاویه مثلث لري. یا تاسو ګورئ دا په حقیقت کې د ماشومانو لپاره یوه یخمالکه ده. یخمالکه ګران زده کوونکو دا ارتفاع کېږي، ارتفاع ده 10 فوټه
او د دې فاصله چې ته دزې پورې ده دا 15 فوټه ده او دغه فاصله 25 فوټه ده، دا 15 فوټه دا 25 فوټه. نو دغلته یوه زاویه جوړیږي د ځمکې سره، دغه زاویه څو ده؟ 22 درجې. اوس که چیرته زه وغواړم په دې کې مثلثاتي نسبتونه تعریف کړم، ساین، کوساین، تانجان د دې زاویې. ساین د 22 درجو څه رقم په دې شکل کې یا په دې انځور کې موږ تعریفوای شو؟ مقابل ضلع نظر وتر ته، مقابل ضلع دغه ارتفاع کېږي د دې اخماله کې، یعنی 10 فوټه پر څو 25 فوټه، همدغه ساین ده. که کوساین تعریفوای بیا دغه ضلع یا دغه فاصله نظر دیته، یعنی کوساین د 22 درجو دغه فاصله چې 15 فوټه ده نظر دی فاصله ته 25 ته کوساین ویلی شو. تانجانت څنګه تعریفیږي؟ همدغه ارتفاع تاسو په پام کې ونیسئ نظر دغه فاصله ته، کله چې د دواړو نسبت پیدا کوئ 10 فوټه پر 15 فوټه نظر دی زاویې ته دې ته کېږي تانجان د الفا. همدارنګه کوتانجان د الفا سکند د الفا کوسکند د الفا هم تعریفیږي. یعنی په حقیقت کې دا باید زده کړئ چې د زاویې مخامخ مقابل ضلع ده دې ته ساین وایي، مجاور ضلع چې ښي لوري ته کېږي دا کوساین ده، او د مقابل و مجاور ضلع نسبت بیا تانجان کېږي. که چیرته مجاور پر مقابل په پام کې ونیسئ بیا دا کوتانجان ده. یعنی تاسو کولی شئ دا وګورئ د قایم الزاویې مثلث شکل لري، نو چې د قایم الزاویې مثلث شکل لري حتما او حتما په ده کې موږ مثلثاتي نسبتونه تعریفولی شو. دا به راشو ګران زده کوونکو په تخته کې زه به تاسو ته ثبوت کړم دغه په یو قایم الزاویه مثلث کې مثلثاتي نسبتونه دا چې څنګه ثبوتېږي. تاسو ګران زده کوونکو تختې ته پام وکړئ. نو تاسو توجه وکړئ ګران زده کوونکو، دلته په حقیقت کې یوه مثلثاتي دایره ما په پام کې نیولې ده، د ایکس محور، د وای محور، دلته یو قایم الزاویه مثلث ده، عمود ضلع وای ده، افق ضلع ایکس، او دام د دې دایرې شعاع کېږي چې د مثلثاتي دایرې شعاع یو واحد ده. اوس که چیرته زه د دغه زاویې ساین، کوساین، تانجان، کوتانجان تعریف کړم نو تاسو متوجه اوسئ څنګه تعریفیږي. اول راځو اول نسبت ته ساین د دې زاویې، ساین د تیتا. ساین څه رقم تعریفیږي؟ ساین د یوې زاویې مقابل ضلع پر وتر، مقابل ضلع پر وتر همدغه د ساین تعریف ده. مقابل ضلع د زاویې مخامخ دا ده او مجاور ام دا کېږي وتر ام آر. نو مقابل ضلع قیمت څو ده؟ آفرین د ای بی ضلع یا د ای بی، تاسو ګورئ چې د ای بی ضلع نظر وتر ته وترم ای او ده. نو تاسو متوجه اوسئ د ای بی په ضلع په ځای کولی شم وای ولیکم، او د ای او په ځای څه شی لیکلی شم؟ د ای او په ځای نو تاسو کولی شئ چې آر ولیکئ. دا په حقیقت کې د ساین تعریف ده. ساین یعنی مقابل ضلع پر وتر، مقابل ضلع ای بی پر ای او. نو ای بی چې مقابل ده او ای او چې وتر ده، ای بی پر ای او عبارت له چی څخه ده؟ د ساین د تیتا څخه. تاسو کولی شئ چې دا داسې ولیکئ، وای په خپله آر خو مثلثاتي دایره ده، د مثلثاتي دایرې شعاع څو واحده وي؟ یو واحد، نو وای پر یو مساوي کېږي د وای سره. دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده ګرانو زده کوونکو چې تاسو ته دا هم معلومیږي او څرګنده کېږي چې مقابل ضلع کله چې وای په پام کې نیسو همدغه وای چې عمود ضلع ده دا عبارت له چی څخه ده؟ له ساین د تیتا څخه. یعنی کم محور ته موږ ساین د تیتا ویلی شو؟ عمود محور چې وای ده دا عبارت له چی څخه ده؟ د ساین د تیتا څخه، چې بیا وروسته درسو کې انشاءالله په دې هکله وایو چې دې ته مثلثاتي کرښې وایي. یعنی د وای محور د ساین محور په نوم یادېږي چې تاسو ګورئ دلته ما تاسو ته پیدا کړ، او افقي محور چې ده دا د کوساین محور ده. تاسو توجه وکئ. دویم که چیرته کوساین د تیتا یې زه تعریف کړم، کوساین د تعریف داسې ده مجاور ضلع پر وتر. نو مجاور ضلع په ده کې کم ضلع ده؟ آفرین او بی پر وتر، وتر ای او ضلع دا مساوي کېږي د او بی په ځای لیکلی شم ایکس، او ای او چې ده وتر ده نو وتر تاسو پوهیږئ چې آر ده. ایکس په خپله آر شعاع ده د مثلثاتي دایرې شعاع یو واحد، نو دا مساوي کېږي له ایکس سره. دا معنا هم موږ ته رسوي چې د ایکس محور چې ده دا د کوساین محور ده، عمودي محور د وای و د ساین محور کېږي، افقي محور چې د ایکس ده دا د چی محور ده؟ د کوساین. دلته تاسو معلومیږي چې ساین ته موږ کولی شو وای وایو، یا وای محور د ساین ده او ایکس محور د کوساین ده، چې وروسته بیا انشاءالله دا ډېر موږ ته مهم ده او اړین ده چې تاسو عمودي محور
په کوم نوم یادوي، افقي محور په کوم نوم یادوي، عمودي محور چې د ساين د دې ته یعنی وای ده دې ته موږ کولی شو ساين د تیتا خطاب وکړو، او د اکس محور چې افقي محور ده دې ته کولی شو کوساین ووایو. دریم مثلثاتي نسبت تانجان ده. تانجان د کومې زاویې؟ د تیتا زاویې. تانجان څنګه تعریفیږي؟ مقابل ضلع پر چه شي؟ مجاور ضلع. مقابل ضلع دلته د زاویې مخامخ کوم ضلع ده؟ ای بی، او مجاور ضلع یې کوم ضلع ده؟ آفرین او بی. قیمتونه به یې وضع کړو، د ای بی په ځای وای او د او بی په ځای څه شی لیکلی شم؟ د او بی په ځای اکس لیکلی شو، ځکه د او بی په ځای اکس ده. نو دا داسې هم زه لیکلی شم، صحیح خبره ده. او که ولیکم چې د وای قیمت خو موږ پیدا کړ، وای څو به؟ آفرین ساین د تیتا به، ساین د تیتا، او اکس آفرین اکس د چیش سره مساوي ده؟ کوساین د تیتا سره. نو دا ډیر یو اساسي او مهمه اړیکه ده چې تانجان د تیتا خو تعریف مقابل ضلع پر مجاور ضلع ده. بالکل دغه تانجان د تیتا داسې هم زه لیکلی شم، ساین د تیتا پر چی شي؟ کوساین د تیتا. د دغه اړیکو نه ما دا پیدا کړ. تانجان د تیتا کیدای شي چې د ضرورت له مخې نه تاسو ساین د تیتا پر کوساین د تیتا هم ولیکئ. اوس راځم درې نور مثلثاتي نسبتونه پیدا کوم. څلورم کوتانجان ده. کوتانجان د تیتا په همغه مثلث کې کوتانجان چې تعریفوو مجاور ضلع پر چه شي؟ پر مقابل ضلع ده. مجاور ضلع یې پر مقابل ضلع. مجاور ضلع هلته تاسې ګورئ چې او بي ضلع ده، او بي ضلع، او مقابل ضلع کوم ضلع ده؟ آفرین مقابل ضلع ای بي ضلع ده. قیمتونه به یې وضع کړو، مجاور ضلع اکس ده او مقابل ضلع وای. اکس پر وای کوای شو چې دلته قیمتونه وضع کړو. اکس چې وه د کوم نسبت محور وه؟ آفرین کوساین د تیتا، او وای د کوم نسبت وه؟ د ساین د تیتا. نو تاسو کولی شئ چې کوتانجانت مجاور ضلع پر مقابل ضلع دا تعریف ده، او دا هم داسې لیکلی شو چې کوساین د تیتا پر ساین د تیتا. کله کله ضرورت پیښیږي چې تاسو د کوتانجان په ځای، کوتانجان د تیتا په ځای کوساین د تیتا پر ساین د تیتا ولیکئ. نو کولی شو چې دا کار وکړو، او تاسو ګورئ چې دلته په حقیقت کې ما دا تعریف کړ. پنځم سکنډ لرو. سکنډ د تیتا. سکنډ څنګه تعریفیږي؟ واتر پر مجاور ضلع. واتر پر مجاور ضلع. د واتر تاسو ګورئ چې ای او ده، ای او، او مجاور ضلع زمون کم ده؟ او بی. نو ای او شعاع کېږي او او بی چې ده اکس ده. او بی په حقیقت کې مجاور ضلع ده. نو تاسو متوجه اوسئ ګران زده کوونکو، آر پر اکس دا په حقیقت کې د سکنډ د تیتا تعریف ده. واتر پر مجاور ضلع کوای شو داسې هم ولیکو، یا پر اکس، او یا هم داسې هم لیکلی شم یا پر اکس د کم نسبت محور و، آفرین کوساین د تیتا. نو تاسو ګران زده کوونکو ګورئ چې سکنډ د تیتا په حقیقت کې که چیرته تعریف کو واتر پر مجاور ضلع راځي، او دا داسې هم لیکلی شو چې سکنډ د تیتا مساوي کېږي یا پر کوساین د تیتا. دا څه معنا موږ ته رسوي؟ چې سکنډ د تیتا د کوساین د تیتا سره معکوس اړیکه لري یا سرچپه اړیکه لري. سکنډ د تیتا د کوساین د تیتا سره معکوسه اړیکه لري. او تاسو په تعریف کې تاسو ګورئ چې یا پر اکس راغی، اکس خو د کوساین د تیتا محور و، نو که چیرته د اکس په ځای قیمت وضع کوم کوساین د تیتا یا پر کوساین د تیتا راځي. سکنډ د تیتا د کوساین د تیتا سره څه رقم اړیکه لري؟ آفرین بالکل هم داسې د معکوس اړیکه لري. شپږم مثلثاتي نسبت تعریفوم. کوسکنډ د تیتا. کوسکنډ د تیتا چې تعریفوو واتر پر مقابل ضلع ده. واتر پر مقابل ضلع. واتر زمونږ په هغه مثلث کې ای او ده او مقابل ضلع زمونږ ده ای بی. نو واتر آر و شعاع ای بی چې دا مقابل ضلع قیمت تاسو یالته په شکل کې ګورئ چې وای ده. نو دا داسې لیکلی شم چې آر خو مثلثاتي دایره د واحد یې د شعاع یا واحد کېږي یا پر وای. دا د کوسکنډ تعریف ده. کوسکنډ د تیتا څه رقم تعریفوو؟ واتر پر مقابل ضلع. کوسکنډ د تیتا واتر پر مقابل ضلع چې یا پر وای شه. دا داسې هم لیکلی شئ یو په خپله وای. وای محور د کم نسبت محور و؟ آفرین د ساین نسبت محور و. نو یا پر ساین د تیتا هم لیکلی شو. تاسو ګورئ ګران زده کوونکو د کوسکنډ د تیتا تعریف داسې و واتر پر مقابل ضلع. کله چې دغه تعریف تاسو مخکې وایسئ یا پر وای راځي، د وای په ځای ساین د تیتا لیکئ. دا معنا ورکوي
چې دغه کوسکند د تیتا د ساين د تیتا سره معکوسه اړیکه لري یا غیر مستقیم اړیکه لري. کوسکند د تیتا د ساين د تیتا سره څه رقم اړیکه لري؟ معکوسه اړیکه لري. او بل خبره ګران زده کوونکو دا ده چې دغه اول نسبت دویم نسبت دریم نسبت دې ته اساسي مثلثاتي نسبتونه وایي. اساسي مثلثاتي نسبتونه. او دغه درې نور چې د څلورم پنځم شپږم دې ته فرعي مثلثاتي نسبتونه وایي. فرعي مثلثاتي نسبتونه ځکه د اصلي څخه دا لاسته راغلي. تانجانت معکوس کوتانجانت، د کوساین معکوس سکند، د کوسکند معکوس ساین ده په بخښنې سره د کوسکند د تیتا معکوس ساین د تیتا کیږي. او بل خبره ګران زده کوونکو تاسو متوجه اوسئ دلته که چیرته داسې په پام کې ونیسو چې ساین د تیتا چې د ساین د تیتا معکوس د چیش سره د معکوس کوسکند د تیتا سره. ساين د تیتا د کوسکند د تیتا سره معکوس اړیکه لري. کله چې دا رابطه طرفین و وسطین کې ضرب کو نتیجه څه رقم لاسته راځي؟ ساين د تیتا ضرب د کوسکند د تیتا مساوي کېږي له څو سره؟ له یو سره. دا ډیر مهمه او اساسي اړیکه ده. که هر نسبت په مثلثاتو کې هر نسبت د خپل معکوس سره ضرب شي حاصل څو کېږي؟ یو. ساين د تیتا چې معکوس کوسکند د تیتا ده که دا دواړه سره ضرب کو نتیجه یو کېږي. تاسو ګورئ دلته که چیرته زه دا کوساین لپاره تعریف کم، کوساین د تیتا، کوساین د تیتا د کم نسبت سره معکوس ده؟ ماشاءالله سکند د تیتا سره. نو دا رابطه که طرفین و وسطین کې ضرب کو دا به داسې شي کوساین د تیتا ضرب د سکند د تیتا مساوي کېږي د ده نسبت مخرج یو د یو ضرب د یو. دا هم موږ ته دا اړیکه ښکاره کوي او دا معلوموي چې که چیرته یو نسبت د خپل معکوس سره ضرب شي حاصل یو کېږي. د کوساین معکوس سکند ده. کله چې کوساین د تیتا سکند د تیتا سره ضرب شي حاصل څو راغی؟ یو. د تانجانت لپاره هم دا صدق کوي. تانجانت د تیتا د کم نسبت سره معکوس ده؟ ماشاءالله کوتانجانت د تیتا سره. د دې مخرج یو ده. که چیرته دا طرفین و وسطین کې ضرب کو نو تانجانت د تیتا ضرب د کوتانجانت د تیتا مساوي کېږي د مخرج یو د یو ضرب د یو. دا هم تاسو ګورئ چې معلوموي کله چې یو نسبت د خپل معکوس سره ضرب شي حاصل یو. تانجانت د تیتا معکوس کوتانجانت د تیتا ده که ضرب کو یو کېږي. د کوساین تیتا معکوس سکند د تیتا ده که دواړه ضرب شي حاصل یو. د ساین د تیتا معکوس کوسکند د تیتا ده کله چې دواړه ضرب شي حاصل څو راځي؟ حاصل یو. چې مثالو ته حتما تاسو باید دې ته پام وکړئ. ګران زده کوونکو په دې هکله یو مثال موږ لرو. دغه مثال به زه تاسو ته کورنۍ دنده درکم چې تاسو مثلثاتي نسبتونه په هغه کې تعریف کړئ او د هغه نه وروسته ثبوت کړئ. دغه مثال داسې ده پلان د مثلث کې مثلثاتي نسبتونه تعریف کړئ. دا یو قائم الزاویه مثلث ده. دغه زاویه تیتا د مخامخ مقابل ځلې څو ده؟ 4 واحده. مجاور ځلې څو ده؟ 3 واحده. وتر نامعلوم ده. اول باید څه کار وکړو؟ د فیثاغورس د قضیې له مخې نه اکس باید پیدا کړو. ښایي دغه 2 ځله مربع کوم 3 مربع جمع 4 مربع مساوي اکس مربع. 3 مربع 9 4 مربع 14 دواړه چې جمع کې 25 مربع چې واخلئ 15 کېږي. نو د 15 جذر 15 د دغه قیمت هم پیدا که څو؟ 15. نو مقابل ځلې 4 مجاور ځلې 3 او دایم 15. تاسو کولی شئ په ده کې ساین پیدا کړئ. مقابل پر وتر راځي، مجاور پر وتر. د کوساین تعریف ده، د تانجانت تعریف مقابل ځلې پر مجاور ځل، کوتانجانت تعریف مجاور ځلې پر مقابل ځل. دغه تاسو کورنۍ دنده ده چې په دغه قائم الزاویه مثلث کې مثلثاتي نسبتونه تعریف کړئ. لومړی دغه ځل پیدا کړئ چې ما تاسو ته راهنمایي وکړه چې قیمت 15 ده. د هغه نه وروسته بیا ساین د تیتا، کوساین د تیتا تر کوسکند د تیتا قیمتونه پیدا کړئ. را باشم ګران زده کوونکو دغه د نن ورځې درس به په خلاصه ډول تاسو ته بیان کړم. په نن ورځې درس کې موږ مثلثاتي نسبتونه ولوستل. مثلثاتي نسبتونه 6 ډوله دي چې دا په یو قائم الزاویه مثلث کې تعریفېږي. ساین د تیتا، کوساین د تیتا، تانجانت د تیتا، کوتانجانت د تیتا، سکند د تیتا او کوسکند د تیتا. یو بل مهم او اړینه موضوع دا وه چې موږ د مثلثاتي نسبتونو کرښې وپېژندلې چې وای محور ته د ساین د تیتا محور وای، کوساین د تیتا محور په حقیقت کې ایکس محور ته کوساین د تیتا محور وای، او همدارنګه هم زده کړل چې تانجانت د تیتا
ساین د تیتا پر کوساین د تیتا لیکلی شو کوتانجان د تیتا کوساین د تیتا پر ساین د تیتا لیکلی شو سکنډ د تیتا یا پر کوساین د تیتا لیکلی شو کو سکنډ د تیتا یا پر ساین د تیتا لیکلی شو چې دا په شکل کې ما تاسو ته ثبوت کړ او تعریف مو کړ ګران لیدونکو دا و زموږ نننۍ برنامه چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم کړه تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم ښاد او بریالي اوسئ